د خوست ښار پر شهیدانو څلور لارې د 4 میلیون افغانۍ په لګښت د یو معیاري سلي جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه د یو ملي پانګوال له لوري پیل شوه چې په لړ کې به یې پر همدغه 4 لارې یو سلای د اوبو فوارې او د تفریح او آرام لپاره شنه ساحه جوړه شي. خوست که ما د پانتون ویلی و د خوست منندویی په خاطر باندې ما د خوست ولسونو دپاره دغه چوک په شخصي لګښت باندې چې تقریبا د 4 میلیون افغانۍ په مصرف باندې جوړیږي نو د خوست د مننې په خاطر باندې دغه ما د خوست ولس سره همکاري وکړه. په دغه کې د اوبو برخه شامله ده چې فوارې به پکې جوړیږي، چمن به پکې جوړیږي، د ناستې ځای، چوکۍ او په دغه کې به 4 میلیون افغانۍ څه کم زیات په لګښت باندې جوړیږي. پر همدې هکله د جوړې شوې غونډې پر مهال خوست ښاروال له پانګوالو مننه وکړه چې له دوی سره په همغږۍ یې تل د ښار پراختیا او ښکلا لپاره پانګونې ته مخه کړې ده. خوست ښاروال یا د پروژه د ښار د ښکلا لپاره مهمه یاده کړه او ترڅنګ له نورو تجارانو غوښتنه وکړه چې د ښار پراختیا، ښکلا او اوسیدونکو ته د کاري زمینې او سهولتونو راوستو لپاره لا ډیر کار وکړي. او د تجارانو باندې هم کوشش کوو چې دوی دغه شان ته کومک موږ سره وکړي، که ستاسو کومې غوښتنې وي او کومې مشورې وي هغه یې موږ ته په سر سترګو قبولې دي او ستاسو نه هم دا غوښتنه کوي موږ سره څنګ په څنګ ودرېږئ تر څو د خوست ښار ښکلا، اقتصاد او پرمختګ لپاره زمینه برابره شي. بلخوا خوست میشتو هم له یاد پانګوال څخه مننه وکړه چې د خوست ښار ښکلا لپاره پانګونه ترسره کوي. دوی زیاتوله چې د داسې پانګونې په برکت یو لور ته ښار پراختیا او ښکلا پیدا کوي، بلخوا خلکو ته پکې کاري زمینه هم برابریږي. خوست له ښکلا ورکې لیده څخه لومړی مننه کوو، بیا له تاسو څخه مننه کوو. مونږ خوستوال ډېر خوشحال یو همداشان ځکه چې مونږ خپل خوست ښکلی کېږي، خوست مو ښکلا زیاتېږي. افغانستان مکمل سره زر دی، بودیجه نه ډک دی، خو چې ته خپله مفکوره خپل حساب کې تو په خپل کور نه خپل وچوې دا نه مننه یو ښاروال یو شی نشي کړی. داسې ځوانون، داسې خلک شته، داسې تجار په افغانیو په خیس کې شته چې دا څومره 1200 په ملای د دې ته وړه تجار ښکلا ورکړي دو. دا جمهوریت کې خلک دا پیسې نه دي ګټلي، دا ټول د دوبۍ نه د خارج دولتونو راغولي دي، دا یې خلاف زه دغه منطقه جوړه شوې دو. د یادولو ده چې خوست ښار د هرې ورځې په تیریدو سره د پراختیا او ښکلا پر لور ګام اخلي چې پکې د ښاروالي ریاست او پانګوالو له لوري ګڼ شمېر پروژې پلي کېږي.